الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که د چا په فوندو کې یا پښو کې چاودې وي نو آیا په اوداسه کې دغه چاودې پرېولل یا پرېمینځل غواړي او که نه. محترم ستاسې په جواب کې به ووایم چې که د چا په پښو کې یا فوندو کې یا لاسونو کې چاودې وي نو که یې چېرته پر پرېمینځلو باندې قدرت درلودی، څه ورته سخت او مشکل نه و، نو بیا پرېمینځل غواړي، او که یې پر پرېمینځلو باندې قدرت نه و بیا دې مسحه ورباندې وکړي، او که یې چیرې پر مسحه باندې هم قدرت نه و، هغه ورته سخته وه یا کوم بل ضرورت و، نو بیا دې یې پرېږدي، کوم مشکل او شرعي منع په دې کې نشته او داسې صحیح دی. فتاوای شامی جلد اول صفحه 228 او مراقي الفلاح جلد اول صفحه 63. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.